السلام علیکم. د واتس اپ د یوزر نیم په باره کې په سوشل میډیا باندې مختلف شان خلک پوسټونه کوي او ویډیوګانې خلک اپلوډ کوي. راځئ چې نن تاسو ته مکمل طریقه کار وښیم چې دغه اپشن څه شی دی. ګوره تاسې به راشئ ټولو ناول خپل واتس اپ به دغه شانې کولاو کوي. بیا دلته د پاسه درې نشانونه تاسو ته ښکاري، په دغې باندې به کلیک واخلئ او لاندې به راشئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې تاسې راغلئ اوس دلته د اولنی نمبر اپشن دی د اکاونټ په نوم باندې. د اکاونټ په نوم باندې چې کوم اپشن دی لاندې که تاسې وګورئ یوزر نیم دی. په دې یوزر نیم باندې به تاسې ټیب واخلئ. اوس دلته ما خپل یوزر نیم آلریډي ورکړی دی رحمان الله افضلي 999. اوس که بل څوک دغه نوم ورکوي نو د هغه نوم به نه اخیستل کېږي ځکه چې ما دا سیټ بک کړی دی او میټه خپله وایي چې تاسو خپل ریزرویشن وکړئ، مطلب خپل نوم ورکوي، بیا ستاسو نوم څوک هم نشي اخیستلی. اوس مثال زه ستاسو د پوهېنې دپاره زه دلته په دې ایډیټ باندې اپشن باندې کلیک کوم، دلته چینج یوزر نیم باندې، خو تاسو ته به دغه شانې اپشن ډایرکټ شو کېږي. دغه ځینه به تاسو کولی شئ چې مثال ستاسو نوم صحیح، مثال زه داسې خپل نوم ورکوم رحمان الله افضلي 999. دغه شانې چې کله تاسې نوم خپل ولیکو که چېرته لاندې درته د سیو اپشن راغی نو دغه نوم بیا ستاسې اخیستل کېږي، او که چېرته تاسې داسې نوم ټرای کوئ چې هغه اول نه چا اخیستی نو هغه بیا تاسې ته دلته ایرر شو کوي، نو بیا تاسې کوشش کوئ چې خپل نوم کې یا په هغه انسوب کې بدلون راولئ. اوس دلته ګوره دغه د سیو اپشن چې تاسو ته راغی په دې سیو باندې به تاسې کلیک کړئ او ستاسو یوزر نیم به دلته سلیکټ شي. بیا چې کله دا سیستم شروع شي بیا به مکمل ویډیو کې طریقه کار درته ښیم چې دا به تاسو چا سره شیر کوئ څنګه، خو فی الحال پورې همدغه اپډیټ راغلی دی.